Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Shahidullah Official. Today our topic is joints and its types. زمونږه نننی ټاپک چې دی هغه د joints او د هغې قسمونه. د ټول نه اول د joint یا articulation دا مونږه څه ته وایو؟ مونږ وایو چې joints یا articulation مونږ دې ته وایو چې په کوم ځای کې زمونږ سره یو دوه یا د دوه نه زیات اډوکي په خپل منځ کې رايوځي شي او دا مونږ ته یو خاص ډیګري کې موومنټ راکوي. دقیقه ته مونږ څه وایو؟ joint وته وایو. نو مونږ وایو چې joint یا articulation is the site at which any two or more bones articulate, meet یا comes together. دې ته مونږ وایو joint. بیا مونږ وایو چې دا joints زموږ سره یو څو فنکشن دي چې د دې یو څو کریکټریسټکس هم دي. نمبر فرست پکې دا دی چې they allow different degree and different types of movements. چې دا څومره joints چې کم دي نو هغه مونږ ته مختلف قسم movements چې کم دي هغه څه کې پرووایډ کوي. لکه مختلف قسم movements څنګه لکه څه joints داسې دي چې هغه زموږ سره ډېر زیات literally movable دي. ډېر زیات کم movements په هغې کې کېږي. څه joints داسې دي چې په هغه free movable دي زیات movements په هغې کې کېږي او څه داسې دي چې هغه بالکل movement نه کوي. نو مونږ د دې وجې نه وایو joints چې د زموږ سره په ډیفرنٹ ډیګري او ډیفرنٹ ټایپس اف موومنټ موږ ته څه کوي دا پرووایډ کوي. بیا موږ وایو چې هول سکیلیټل بونز ټوګیدر که موږ وګورو نو زمونږه دا څومره سکیلیټن چې دی نو دا ټول سکیلیټن دا زمونږه د جوینټ څه کړی دی نیولې دی یا زمونږه د سکیلیټن ته چې پراپر موومنټس دی پرووایډ شوي دي نو هغه ورته جوینټس په وجه باندې پرووایډ شوي دي او ده داسې کړي دي خپل منځ کې ټول بونز رايوځای کړي دي. موږ وایو میک بون گروث پوسیبل او دقه شان د اډوکي په گروث کې هم د اهمیت حامل دی او د پکې یو وایټل رول دی. بیا موږ وایو د دې کلاسیفیکیشن نو موږ دلته کې د جوینټس په درې قسمه باندې کلاسیفیکیشن کوو. یو ته موږ وایو د دې سټرکچرل کلاسیفیکیشن، دویم ته موږ وایو فنکشنل کلاسیفیکیشن او دریم نمبر دی زموږ سره بایو میکانیکل کلاسیفیکیشن. په دې کې زه تاسو ته یو ډېر زیات کامن ډیفرنس ښیم چې تاسو ان شاء الله تعالی کلم دا وایي دا به تاسو ته اسان وي. فرست دی زموږ سره سټرکچرل کلاسیفیکیشن. سټرکچرل کلاسیفیکیشن موږ څه ته وایو؟ هاو بونز کنیکټ ټو ایچ ادر. چې دا اډوکي چې دي دا په خپل منځ کې څنګه رايوځای شوي دي، یعنی دا اډوکي چې کوم جوینټ جوړ کړی دی دا چې کوم جوینټ جوړ شوی دی نو دغه جوینټ کې زموږ سره کوم قسم ټیشو چې دی هغه استعمال شوی دی چې د هغې په وجه باندې دا جوینټ څه شوی دی جوړ شوی دی. نو موږ وایو چې د دې دا سټرکچر څنګه دی یعنی بایندینګ ټیشو په دې کې کم یو دی. دویم نمبر دی زموږ سره فنکشنل کلاسیفیکیشن. فنکشنل کلاسیفیکیشن دې ته ویلی شي چې کوم جوینټ دی نو په هغه جوینټ کې زموږ سره څومره موومنټ پاسبل دی، آیا دې کې موومنټ شته او که نشته، لیټل موومنټ دی پکې او کنه دا فری موویبل دی. دې کې چې کوم دی زیاتره موومنټ څه کېږي هغه پکې پاسبل دي. نو موږ وایو چې څومره ډیګري اف موومنټ دا چې کوم ارټیکولیټینګ بونز دي نو د دې په منځ کې څومره ډیګري اف موومنټ دا سره پاسبل دی یا څومره موومنټ په دې کې کېدی شي. دریم نمبر دی زموږ سره بایو میکانیکل کلاسیفیکیشن چې یاره دا چې کوم جوینټ جوړ شوی دی نو دا د څومره بونز ترمنځ جوړ شوی دی، د دوه اډوکو ترمنځ لري، د دوه نه زیاتو دی که د دریو نه زیاتو په ترمنځ لري. انشاءالله دا موږ ډیټیل سره وایو. د ټول نه اول دی زموږ سره سټرکچرل کلاسیفیکیشن. سټرکچرل کلاسیفیکیشن مونږ وایو هاو بونز کم ټوګیدر یعنی دا اډوکي چې کم دی دا په کم بایندینګ ټیشو باندې رايوځای شوي دي. دا جوینټ چې جوړ شوی دی نو دا د کم بایندینګ ټیشو په وجه باندې جوړ شوی دی. دې کې د ټول نه اول دی زموږ سره فایبرس ټیشو یا فایبرس جوینټ. فایبرس جوینټ مونږ هغه ته وایو چې کله دا چې کوم بونز دي کنیکټډ بای فایبرس ټیشو چې دا بونز دا د یو بل سره کنیکټ شوي دي د فایبرس ټیشو په ذریعه باندې او هغه فایبرس ټیشو مونږ سره څه دی لکه کولیجن چې دا زموږ سره انتهایی هارډ وي، دا زموږ سره ټف وي او چې کله بونز د په وجه باندې رايوځای شي نو په داسې بونز کې به په داسې جوینټ کې به مونږ سره موومنټ پاسبل نه وي یا به انتهایی کم موومنټ نه هونه کې برابر موومنټ به په دې کې زموږ سره کېدی شي. او د دې اگزامپل زموږ سره څه دی لکه سکل سوچرز چې زموږ سره په سکل کې کوم سوچرز دي نو دا په ټوله زندګۍ کې تقریبا صرف یو پیر موومنټ کوي. کله چې د ماشوم پیدا کیږي نو په هغه وخت کې دا سکل سوچر چې کم دی د موومنټو کې ځکه چې په دې نیرو پیسج باندې د بهر طرف ته راشي نو دا هغه ځای کې د سو کې صرف موومنټو کې په دې کې دا یو موومنټ پاسبل دی. ادروایز دې کې چې کم دی بیا په ټوله زندګۍ کې په دې کې دوباره موومنټ نه کیږي. دغه د وجه نه موږ وایو چې دا فایبرس ټیشو دی یا فایبرس جوینټ دی چې په دې کې زموږ سره موومنټ پاسبل نه دی. ان شاء الله فایبرس جوینټ کم دی دا ان شاء الله تاسو سره په ډیټیل کې په مخکې ویډیو کې بیا شیر کوم. دویم نمبر دی زموږ سره کارټیلیجینیس جوینټ. نو اسانه خبره ده چې زموږ سره بونز کنیکټ ټوګیدر بای
کارټیلیج چې کله زموږ سره اډوکي رايوځي شي د کارټیلیج په ذریعہ باندې او د جوائنټ جوړ کی دغه جوائنټ سمونګ بیا وایو کارټیلیجینس جوائنټ او د دې اگزامپل سره لکه انټر ورټیبرل جوائنټ زموږ چې کوم ورټیبرل کالم دی نو هغه ورټیبرل کالم کې چې کوم ورټیبراز دی او د هغه ترمنځ چې کوم جوائنټ الله پاک پیدا کړی دی هغه زموږ سره کارټیلیجینس جوائنټ دی او د ډیر زیات لیټل موومېنټ پرووایډ کوي په دې کې ډیر زیات کم موومېنټس کیږي دریم نمبر دی زموږ سره ساینوویل جوائنټ کوم چې ډیر زیات امپورټنٹ دی او ان شاء الله په دې باندې موږ ډیټیل کې خبرې کوو د دې په سټرکچر باندې د دې په فنکشن او د دې په ټایپس باندې او دا د ایگزام پوینټ اف ویو سره هم ډیر زیات امپورټنٹ دی ساینوویل جوائنټ ډیر زیات اسانه خبره ده د زموږ سره هغه جوائنټ دی چې په دې کې به دوه اډوکي رايوځي شوي وي د دوه چې کوم ارټیکولیټینګ سرفیسز دي نو دا په یو فلوئډ فیل کیویټي کې پراته وي او پای کې به داسې شوي رايوځي شوي وي لکه کومه د خو ګورو فور ایگزامپل دا د زموږ سره یو بون او دا د زموږ سره بل بون نو دا دواړه اډوکي دا د دې زموږ سره ارټیکولیټینګ سرفیسز دا د ارټیکولیټینګ سرفیس ته دا د او په دې کې زموږ سره یو فلوئډ فیل کیویټي دا چاہیے ته مونږ وایو ساینوویل کیویټي او هغه ساینوویل کیویټي کې ساینوویل فلوئډ موجود دی دا غي نه غیر چاپیره یو کیپسول ته دی چاہیے ته مونږ وایو ساینوویل کیپسول یا ساینوویل کیپسول ته مونږ وایو نو دا دواړه بونز چې کوم د دې د ارټیکولیټینګ سرفیسز دي نو دا په دې فلوئډ فیل کیویټي کې دواړه څه شوي دي رايوځي شوي دي او داسې جوائنټ ته مونږ څه وایو ساینوویل جوائنټ ته وایو ارټیکولیټینګ سرفیسز انکلوزډ دا دواړه رايوځي شوي دي within fluid filled joint capsule چې په فلوئډ فیلډ جوائنټ کیپسول کې داسې شوي دي رايوځي شوي کومه دې تو ګورو زموږ سره هغه فلوئډ فیلډ جوائنټ کیپسول دی او د قشانه دا دوه د دې زموږ سره ارټیکولیټینګ سرفیسز دی او داسې شوي دي رايوځي شوي دي دې ته بیا موږ وایو ساینوویل جوائنټ دویم نمبر زموږ سره راځي فنکشنل کلاسیفیکیشن څنګه چې ما تاسو ته وی چې دا هغه کلاسیفیکیشن دی چې په دې کې با په دې جوائنټ کې زموږ سره څومره موومېنټ پوسیبل دی آیا دا د کې موومېنټ کیږي که نه کیږي لیټل موومېنټ پکې کیږي او کنه فری موویبل دي نو دغه حساب سره زموږ د دې کلاسیفیکیشن کړی دی چې پای کې موږ سره درې قسمه جوائنټس راځي چې یو ته موږ وایو سین آرتروسس دا زموږ سره هغه جوائنټس چې دا اموویبل دي چې د کې زموږ سره سم موومېنټ نشي کېدی یعنی دا موږ وایو چې دا زموږ سره فایبرس جوائنټس دي کوم چې زموږ سره سکل سوچرز دي یا ګومفوسز دي ان شاء الله مخکې نور هم روان دي موږ بیا وایو د خیر سره نو سین آرتروسس دا هغه جوائنټس دي چې په دې کې زموږ سره بالکل موومېنټس نه کیږي دې ته موږ وایو اموویبل یا بالکل نه ہونے کې برابر موومېنټ په دې کې سری پوسیبل دي دا زموږ سره فایبرس جوائنټس دي سیکنډ دي زموږ سره امفي آرتروسس دا زموږ سره سلایټلی موویبل جوائنټس دي سلایټلی موویبل ډیر لیټل موومېنټس په دې کې کیدي شي زیاتره دا زموږ کوم کارټیلیجینس جوائنټس دي دا زموږ سره امفي آرتروسس دي دا سلایټلی موویبل دي چې کوم انټر ورټیبرل جوائنټ دریم نمبر دي زموږ سره ډای آرتروسس چې دا زموږ سره فری موویبل جوائنټس دي څنګه چې ما تاسو ته وی چې کوم ساینوویل جوائنټس دي دا زموږ سره فری موویبل دي په دې کې زموږ سره ټول موومېنټس پوسیبل دي ایوری ټایپ اف موومېنټ په دې کې کیږي دا زموږ سره فری موویبل دي او زموږ په بوډي کې اکثریت څومره جوائنټس دي هغه زموږ سره ساینوویل جوائنټس دي یا ډای آرتروسس دي थर्ड नंबर क्लासिफिकेशन دی بایومیکینیکل کلاسیفیکیشن چې دا کوم جوائنټ جوړ شوی دی په دې کې زموږ سره څومره بونز رايوځي شوی دي نو هاي ته بیا موږ وایو بایومیکینیکل کلاسیفیکیشن د ټول اول دی په کې زموږ سره سمپل جوائنټ هغه دی چې په دې کې زموږ سره ټو ارټیکولیټینګ سرفیسز وي کومه دې اگزامپل کیو ګورو دا زموږ سره یو بون دی او دا زموږ سره سیکنډ بون دی او دا یو ارټیکولیټینګ سرفیس دی دا زموږ سره بل ارټیکولیټینګ سرفیس دی نو دې کې زموږ سره دوه ارټیکولیشن سرفیسز دي او داسې جوائنټ ته بیا موږ وایو سمپل جوائنټ دویم نمبر دی زموږ سره کمپاوند جوائنټ چې په دې کې زموږ سره 3 یا مور ارټیکولیشن سرفیسز به وي درې یا درېو نه زیات ارټیکولیشن سرفیسز به په دې کې زموږ سره موجود وي د ایگزامپل زموږ سره دی ریسټ جوائنټ چې ته موږ ریډیو کارپل جوائنټ هم وایو ریډیو کارپل جوائنټ چې کوم د ریډیس او د کارپل 8 بونز ترمنځ لري نو تاسو ګورئ په دې کې زموږ سره ارټیکولیشن سرفیسز سیوا دي 8 بونز دی یو طرف ته بل طرف ته ریډیس جوائنټ دی نو موږ وایو چې کوم ځای کې زموږ سره 3 یا مور ارټیکولیشن سرفیسز وي دغه ته بیا موږ وایو کمپاوند joints او د ایگزامپل زموږ سره ریسټ یا ریډیو کارپل جوائنټس دریم نمبر دی زموږ سره کمپلیکس جوائنټ چې په دې کې بعد دوا یا دوه نه زیات ارټیکولیشن سرفیسز زموږ سره موجود وي او په دې کې به زموږ سره ارټیکولر ډیسک
یا منسکس په دې کې موجود وي ارټیکولر ډیسک او منسکس باندې انشاءالله موږ تفصیلی خبره په نیکسټ ویډیو کې کوو. خو فور ایگزامپل دا د زموږ سره ون ارټیکولیټینګ ون بون دا د زموږ سره سیکنډ بون دا د دې زموږ سره ارټیکولیشن سرفیسز او په دې ځکه الله پاک یو ارټیکولر ډیسک پیدا کړی دی لکه دا ارټیکولر ډیسک ته دا ارټیکولر ډیسک ته داسې منسکس هم پکې موجود دی. ارټیکولر ډیسک دا ارټیکولر ډیسک چې دی دا زموږ سره فایبرو کارټیلیجینیس دی او دې چې دی د بونز ته سټیبیلیټي پرووایډ کوي او د شوک په ابزرویشن شوک ابزرو کوي یعنی زموږ سره بون باندې چې کوم لوډ وغیرہ دی هغه څه کوي ابزرو کوي او بون چې دی د ډیمیج کېدو نه هغه هم بچ کوي بون ته د سټیبیلیټي پرووایډ کوي. نو تاسو ګورئ دې ته موږ وایو اینډ ارټیکولر ډیسک او نو دې چې زموږ سره 3 یا مور ارټیکولر 2 یا مور ارټیکولیشن سرفیسز دي ټول ارټیکولیشن سرفیسز خدا شو څه پیدا کېدا اینډ ارټیکولر ډیسک یا منسکس پکې رالل. ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به تاسو سره د دې تفصیل ډیټیل وجه کوم تاسو سره زم نیکسټ ویډیو کې شیر کوم.